حضرین حضور مبارک لا ملمرالو حضور مبارک بطریقہ کار داو چکل بدکلو نا ملمان رالل حضور مبارک بکوشش داو چیز خپل ملمانه بے جوڑول چکل حضور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک لملمرالو باخستن جمع اشوا او د جمع بعد حضور مبارک کور تا زواب اولی گلو اوی فرمائل کور تا خادمی اولی گلو چه کور کے سشتا چه ززان سر ملم ایسار کم حضور مبارک دا کور نا جواب رازی لیس لنا الا الماء محبوبہ پا کور کے سیوا دا اوبونا ملما خو پرېږدا چې د مونږ د پارم د روټۍ او د سالن انتظام نشتا سردار د دواړو جهانو دی مختار د کل کائنات دی خو د کور نه جواب راځي محبوبه سوا د اوبو نه په کور کې څه نشته دی حالان کې د چا په لاس باندې بسس تقسیمیگی دو حضور مالک کل کائنات تے رب العالمین کل کائنات اختیارات ورکڑی اگے موجود دو حضور پکور کے سوا دو اوبونا سنشت گئی او حضور مبارک کل کائنات و مختار رب العالمین پا دیمانا باندے رالے گلے چھ خدا مالک دا کائناتو دے خدا دا دغی کائناتو نظام روان کرے حکومت مصطفیٰ تور کرے سبحان اللہ کل کائنات رب پیدا کری تقسیمات دا حضور پلاس باندے کئی دا آگے کور نا آواز رازی محبوبہ کور کے سوا دا اوبو نسنشتا مونږ څومره ناشکره یو اسې سوچ هم دی که نه د کل کائنات مختار نبی چې د چا حکومت په کل کائناتو باندې دی او کل کائنات به تاسو تصور کوئ دا وله الله ورکړی او الله وله داسې ورکړی چې ناس حضور په ځمکه باندې وي که اشاره یې اسمان کې سپوږمۍ ته وکړه اسمان کی سپوږمۍ زکه دو ټوکړې کیږي چې دغه سپوږمۍ هم دا پیږي او سپوږمۍ ته هم دا پته ده چې دا اشاره د مصطفی کړې ده سبحان اللہ حضور مبارک دې طرف ته زه ځم نه خبره بل طرف ته ځي خو مختصرا دا حضور د کور نه آواز راځي محبوبه کور کې سوا د اوبو نه څه نشته دی حضور مبارک صحابہ کرام ناسی دا سے حضور فرمائی اے زما صحابو ما ملما بزان سر څوک بوزي نن شپیلا چې د ما د ملما احترام وکي یو انصاری صحابی فرمائی محبوبہ دستاسو ملما بزبوزم ملما روان کړو کور ته دننه شو کور کے عجیبہ کیفیت دا دے چھ کور کے خز توائی دا جملہ ذہن کے کینا ویو بے آخر کے کوما خبرہ خز توائی چھ بی بی ما سر ملمد رسول اللہ راغلے ما سر ملمد رسول اللہ راغلے ملمہ خوز دا دشو خونا حضور تو فرمائلو چھ دا ما ملمدے نو یو د صحابی ملموی دا صحابی دغه ملمه ته دا نه ګوري چې دا د ما ملمه دی صحابی ته دا ایمان و یقین دی چې راغلی مال دی خو ملمه د رسول الله دی دغه یو ټکي د وجې نه چې دا د رسول الله ملمه دی ښځې ته اواز کوي مال د رسول الله ملمه راغلی کور کې سشتا چې د هغې مېلمستیا وکړی شي ورته فرمایي چې ای خاونده مونږ په کور کې د یو کس سالن دی بس که دا
بچول ورکو تبم پاتی زبم پاتی ملمبم پاتی وی چې کچری بچول نه ورکو ماشومان بشاړي مبارک ورته فرمایي بیبی ته چې قربدانه در رسول الله ملمه ده څو ته فرمایي در رسول الله ملمه ده ماشومان اودکا پدې تمه بستړی شي تر دې پورې چې اوده بشي ماشومان اسم ستړي وي لوبې کړي وي کورسکی کړي وي منډې والی وي بس بچو ته وایي چې بچې لږ صبر وکړئ په دې کې د بچو سترګې ورغلي اوده شول یاد ساتئ قرآني قانون دا دی چې اول خپل بچی دی صحیح ده قرآن خدا وایي چې نان او نفقه دا د خپلو بچو مقدم ده خو دغې صحابي ته دا پته وه چې دا د ما ملمه نه دی دا د رسول الله ملمه دی ورته فرمایي کورودانې بچي اوده کا ډېرې باریکې جملې طرف ته ستاسو ذهن بوتلل غواړم ورته فرمایي چې دا بچی اوده کا بچی اوده شول اوس کور کې درې کسان دي یو ښځه خاوند بل د رسول الله ملمه ښځه وایي چې زه خو بې خورم نه خو که چېرې ته د حضور ملمه سره په درستخان باندې کېناستې نو خامخا به تا ته وایي چې ما سره وخوره او که چېرې تی ورسره خورې بیا جمله رسول غواړم د رسول الله ملمه وږی پاتې کیږي خپل منځ کې پلانینګ کوي ښځه خاوند پلانینګ کوي چې د حضور ملمه به مړېدل غواړي هغې احترام مقدم دی ورته ویې فرمایل چې ښځې داسې خبره ده چې زه به د حضور ملمه ته سالنم کېږدم روټۍ به م کېږدم ډیوه به لګېدلې د شپه ده ته چې کله اوبه راوړې د اوبو د راوړلو دوران کې دا چې کومه ډیوه لګېدلې دا په څه چل باندې مړه کا بند بشي رڼا به ختمه شي زه به مېلمه سره کینم په لوښي کې به ګوتې ورسره وهم خو خورم به نه ځکه چې د رسول الله مېلمه دی زه به روټۍ نه خورم خو دا به شو کومه چې ګویا زم تا سره لګیا یم مېلمه به په اطمینان روټۍ وخوري چې کله ښځه راله سالن یې کېښودو دا یاد ساتئ دا روایت په هغه وخت کې دی چې کله د پردي حکم نه و نازل زنانه بیټک له راغله سالن یې کېښودو روټۍ یې کېښوده چې کله ښځې اوبه راوړې ډیوه یې مړه کړه ډیوه یې بنده کړه یو میزبان صحابي دی یو ملمه صحابي دی دواړه روټۍ خوري لګیا دي او چې کله دغه میزبان صحابي روټۍ ته ګوتې نږدې کولې دای ورته شو کولې زم تا سره روټۍ خورم لګیا یم چې کله روټۍ اختتام ته ورسېده هغې نه بعد صحابي اوبه وڅښلې هغې نه بعد آرام وکړو ملمه د رسول الله دا ګمان و چې ما سره میزبان صحابیم خوراک وکړو خو چې کله اوده شو او سبا سحر شو او مسجد نبوي شریف ته دواړه صحابه رالل حضور مبارک په جانماز باندې ناست دی چې کله دواړه صحابه راتاو شول په جومات کې دواړه صحابه راغلل حضور مبارک د مخ کې نه ورته حضور مبارک ورته په خندا شو سبحان الله نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی شان صحابه استاسو د مینې سبحان الله نه راځي دی کا سٹارٹ گاڑی ہے چې درته ویلی منی کنا نو سبحان الله نه وای سبحان الله نظر بیا وای سبحان الله سبحان الله حضور مبارک ورته په خندا شو دا دواړه صحابه د حضور قدمینو کې کېناستل حضور مبارک ته عرض کوي محبوبه ولی په خندا شوې حضور مبارک ورله یو جواب ورکوي توجه غواړم حضور مبارک ورله جواب ورکوي او داسې جواب ورته ورکوي چې د ستاسو د هرې خولې نه
د سبحان الله आवाज اوریدل غواړم. حضور ورته فرمایي اے صحابي خاندم در تزکا چې تا بیګا د مامل مسره کم رویه کړې ده کم اخلاص کړی دی خاندم در تزکا چې ټوله شپه درته رب العالمین خندله. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، صاحبان مبارکان. یضحک اللہ اللیلتا. حضور ته فرمائی اے صحابی ټوله شپه درته رب خندل او په دې باندې پوی کو توجه غواړم چې تا د ما صحابي سره شپه چې څنګه تیره کړې ده تا په کور کې تیره کړې ده لیدلې ده تا چې څه کړي هغه ما ته رب العالمین په وحي باندې ښکاره کړي دي. ورته وی فرمایل اے صحابي رب درته ټوله شپه خندا کوله چې د ما د میلمه سره د کم انداز د میلمستیا کړی و. علماء تشریف فرما دی سورة الحشر آیت نمبر 9 رب العالمین نازل کرو اوی فرمائل رب العالمین او فرمائل وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اللہ فرمائی چې د ما په بندگانو کې داسې خلک هم شته چې په ځان باندې بل ترجیح ورکوي. غرض مداو حاضرینو چې کم صحابي د حضور ملما کما ملمستیا وکړه دا د حضور د محبت اندازو دا د حضور سره د عشق اندازو دغه انداز نه قرآن کې و د ملما سره دغه اندازو دا طریقه اختیارول نه په احادیثو کې و خو چې کم صحابي رسول ته دا پته وه چې د حضور سره مینه د هغه د ملما سره مینه دا د الله حکم دی او اندازې کلاو را لګلی دی چې د ما د حبیب سره مینه کوئ انداز و طریقه د ستاسو په کار ده. دغه صحابي رسول مبارک چې کم انداز د محبت رسول اپنا وکړو په دې کې نه د قرآن نص موجودو نه پکې حدیث واردو خو دا ورته پته وه چې د حضور د محبت انداز رب العالمین چې د شرع خلاف نوي هر یو انداز خپلولی شي. مونږ میلاد کې ناست یو که په دغه انداز باندې څوک ګوته اوچتوي دغه طریقې کار ته څوک ناروا وایي یا د حضور د محبت اظهار په انداز باندې د چا تحفظات موجودي مونږ دا طریقه د صحابو نه زده کړې ده چې د حضور سره محبت کوئ چې د شرع خلاف انداز نه وي چې څنګه د ستا خوښوي د حضور سره محبت کوه. حاضرو عرض کول غواړم بل حدیث مبارک هم عرض کول غواړم خو د ستاسو توجه به ډېره زیاته ضروري وي. حاضرو سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام تبرانی یو حدیث مبارک عرض کول غواړم. امام تبرانی رحمت اللہ علیہ په خپل معاجمو کې لیکلي دي چې یو ورځ حضور مبارک لا حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ رالو. حضور مبارک ته عرض کوي محبوبا دا حدیث شاید چې د ستاسو په علم کې ډېر کم راغلی خو دا حدیث در سره واورئ. مجمع الزوائد کې هم دا حدیث مبارک ذکر دی. حضور مبارک له حضرت علی شیر خدا رالو او عرض کوي محبوبا موسم یخنی دا یخنه موسمو د حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اغه وخت کې ډېره بېوسي وه. حضور مبارک ته عرض کوي چې محبوبه یخنی زیاته ده غریبین زیاته ده دومره وس مې نشته چې زه جوړ جامې واچوم او د هغې د پاسه مضبوط کوټ جوبه واچوم محبوبه وس مې نشته. ډېره عجیبه خبره عرض کول غواړم محبوبه لږه دعا راته وکړه.
څه دعا راته وکړه محبوب طرز کې محبوبه دا دعا راته وکړه چې په یخنۍ کې مې یخني نه کیږي محبوبه داسې دعا راته وکړه چې په یخنۍ کې مې یخني نه کیږي محبوبه غریبی زیاته ده کوټ جوبا مضبوط جامې اغستی نشمه وس مې نشته بېوسي ده محبوبه دعا راته وکړه چې یخني به وي او د ما د یخني به نه کیږي محبوبه ته راته دعا وکړه چې ته راته دعا وکړې یخني به وي او یخني مو به نه کیږي حضور مبارک ورته دا نه فرمایي چې علي دا ته څه وایې چې یخني وي نو د چا به یخنی ولی نکیگی نه حضور مبارک سمدستی لاسونه اوچت کړل او وی فرمایل اللهم اکفه الحر والبرد من علی مولا علی مانا سوال کئی چې یخنی کې مو یخنی نکیگی رب العالمین تا سوال کئی مولا علی پا یخنی کې یخنی مکوا پا گرمی کې گرمی مکوا یخنی کی یخنی مکوا گرمی کی گرمی مکوا علماء دغه حدیث لاندې لیکي حضرت علی شیر خدا غوخته د یو کړي وا چې یخنی کې مې یخنی کې نکیږي حضور دا در نه ورته ډبل ملاو شو حضور مبارک چې کله دعا وکړه حضرت علی شیر خدا قسم کوي د رب ذات باندې فرمایي چې کله به یخنی وا ما به نری جامې اچولې او چې کله به ګرمي وا ما به بیا مضبوطې جامې اچولې چې خلق راته ووایي چې ای علي یخنۍ کې خلق کاټن جامې نه مضبوطې جامې اچوي ته نرمې جامې ولې اچوي او په ګرمۍ کې به مضبوطې جامې اچولې چې خلق راته ووایي چې ای علي یخنۍ کې دا الټه جامې ګرمۍ کې دا الټه لباس ولې اچوي چې هر چاته ووایم چې دا یخنۍ او دا ګرمۍ انتظام الله را لګلی ما ته ځکه بدل شوی چې ما سره دعا د رسول الله موجود ده حضرت علی شیر خدا به بیا آئنده ژوند کې په یخنۍ کې به نری جامې اچولې گرمے کی بھی جوبا چولا صرف په دې انداز باندې به ژوند زکه دیرولو چې خلق پوښتنه وکي خلق سوال وکي او زه ورته وایم چې ما سره د رسول الله دعا ملګری ده حاضرینو سوال دلته دا دی چې د صحابه کرامو طرز او طریقه دعوا چې د حضور مبارک محبت د حضور مبارک سره نسبت د حضور مبارک سره تعلق د حضور مبارک سره نسبت لپاره دا صحابه کرامو مختلف قسمه اندازونه کومنګه په بار ربیع الاول کې د حضور په یاد کې په دغه طرز باندې په دغه انداز باندې کینو او میلاد وکړو دا د محبت مصطفی انداز دی او انداز باندې څه اعتراض نوی که اعتراض وی او انداز د پاره د قرآن او د حدیث د دلایل مطالبه وشي بیا به صحابه کرامو نه ضرور مطالبه کیږي او حالانکه مونږ ته صحابه کرامو دا خبره پرې ښودې ده چې حضور سره محبت ساتئ انداز دستا خوخه چې څنګه د حضور محبت انداز اپناول شي چې خلاف شرع نه انداز دستا خوخه او کله بخاری په حواله باندې یو روایت درته بل عرض کما او بیا خپل خبره اختتام طرف ته بوزم شاید چې مزید علما حاضری لګئی حاضرینو یاد ساتي یو صحابي رسولو امام بخاری دا حدیث مبارک مکرر ذکر کړی دی په مختلفو روایاتو باندې حضور مبارک یو صحابي و هغه نه به یو قسمه غلطي کېده او په هغه باندې یو څو قسمه یو څو ځلې حدم په جاری شو یو ځل حد په جاری شو بیا حد په جاری شو او شو داسې توجه بغواړم توجه به کموئ نه حضور مبارک یو ځل بیا راوستلی شو او حضور صحابه وویل چې تا باندې د الله لعنت وي چې ته بار بار تا ته سزا ملاویږي
او د دغه خبرې نه اوړم نه تا باندې د الله لعنت وي. حضور د صحابه کرامو دا خبره واورېده، خوښه یې نه شوه. حضور مبارک ورته فرمایل چې لا تلعنوه، اے صحابو په عبدالله باندې لعنت مه وایئ، فإنه يحب الله ورسوله. عبدالله د الله سره محبت ساتي، د رسول الله سره محبت ساتي. تاسو په لعنت مه وایئ، د الله سره هم محبت ساتي، د رسول الله سره محبت ساتي. علماء وضاحت کوي چې دغه صحابي د عبدالله د حضور سره د محبت څه اندازو چې حضور ته پته لګېدلې وه چې دا د ما سره مینه ساتي. حضور ته څنګه پته وه؟ حضور ته د دې نه پته وه. امام بخاری فرمایي وکان یضحک رسول الله صلی الله علیه وسلم، دغه صحابي به حضور مبارک ته لطیفې ویلې، حضور مبارک به خندولو چې کله به خفه شو حضور کافرانو نه به خفه شو، اسې به ستړی ستومانه شو، حضور مخ مبارک باندې به چې کله ستومانیا ولیده د عبدالله به راغی، حضور ته به لطیفې شروع کړې د دې دپاره چې حضور وخاندي. حضور فرمایي چې انه یحب الله ورسوله، دا د الله او رسول سره مینه ساتي. او د مینې انداز داو چې دغه صحابي به رسول الله خندولو، دغه صحابي به حضور مبارک ته لطیفې به ورته ویلې، داسې لطیفې چې حضور و پاغې باندې خندا به کوله، حضور به خندولو. یاد ساتئ قرآن رواله الف لام میم نه تر والناس پورې د قرآن یو آیات نم دا ندی ثابت چې حضور صحابه حضور او خندوي، دا ثابت دی چې حضور سره مینه وکړي، خدا ندی ثابت چې مینې انداز بداوي چې تب ورته لطیفې وایي. نه دا انداز ثابت نه دی، دا انداز صحابه کرامو په خپله باندې راوستی و او موږ له پیغام دا راکړو چې حضور سره مینه د الله حکم دی. انداز د ستاسو خوښه او هغې انداز کې مجمع الزوائد کې دا روایت ذکر دی او مسند ابی یعلا کې دا حدیث مبارک ذکر دی چې یو ورځ حضرت عبدالله دغه صحابي چې حضور به خندولو او دغه خندا ته چې حضور ته به لطیفې ویلې، الله پاک ولا سند د محبت ورکړو. حضور خندول دا د حضور مینه ده او د دغه مینې سند او ایوارډ او سرټیفیکیټ در مصطفی نه میلاو شو. او دغه انداز قرآن کې نو ذکر. ورځو نه یو ورځ وه حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه د بازار لاړو او په بازار کې کورنی غوړي واغستل، په بازار کې پیور شهد واغستل، قرض باندې په څه باندې قرضو باندې واغستل. حضور مبارک له راوړل ورته کې محبوبه تحفه مرله راوړې. حضور مبارک خوشحاله شو، کورنی غوړي او پیور شاتو حضور مبارک قبول کړل. 15 شپږ 10 ورځې بعد عبدالله رضی الله تعالی عنه ځان سره دکاندارم روان کړی دی. حضور مبارک له دکاندار راوستو. حضور مبارک ورته فرمایي چې خیر شه ایجی محبوب هغه بل ورځ مې چې شات راوړي او کورني غوړي چې آو ایج دا مدنه په قرض راوړي او ایج خنو بیا ایج پیسې من ورکړي چې بیا ایجی دا پیسې تاسو ورکې کنه. نو حضور مبارک ورته فرمایي چې ما خو ته نه راوړي، تا په قرض راوړي، پیسې به ته ورکې. حضور مبارک تارس کوي محبوبه راوړي خو ما دي خوړلي تا دي نو پیسې به هم ته ورکې. حضور مبارک په خندا شو. وکان یضحک رسول الله، دغه صحابي به حضور مبارک ته لطیفې ویلې، حضور مبارک به خندولو. حضور مبارک د دغه خندا انداز قیمت الله او رسول دا ورکړو چې وی فرمایل چې صحابه عبدالله پسې بد رد مه وایئ، دا ما خندئ او ما خوشحالول
در رب خوشحالی دا زما محبت در رب محبت تے لعنت پا موائے عبداللہ دا رسول اللہ سرم می نکئی دا خدا سرم می نکئی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی شان صحابہ مقصودی او مطلوب او مقصود زما دا دے چې حضور مبارک سره صحابه کرامو محبت کړو خو محبت انداز د هر صحابي ځان لو او هغه انداز قرآن او حدیث نه ذکر کړي هغه انداز د محبت د صحابه کرامو دا د خپل طرف نه پیغام مدارې کوم چرته میلادونه کو چرته د حضور مبارک یاد کو نو دو خبری دی سو خبری دی جواب رانلو سو خبری دی چرته د حضور یاد کو او سو کوئی چې نشته دی دو خبری دی ته دا وای چې د حضور یاد نشته او که دا وای چې انداز نشته نو دا خو ویلې نشي چې د حضور یاد نشته دا خو ویلې نشي ځکه نشي ویلې چې ټول قرآن د حضور یاد دی دا خو ویلې نشي نو خبره به دا وي چې د انداز نشته نو انداز ما عرض کو چې د حضور د محبت انداز کې اختیار دی مونږ ته د ربیع الاول کې د حضور د محبت انداز دا ښکاري چې مونږ د حضور میلاد مناو کو او کچری د خلاف شرع کم کار وی پکې نو څوک د وایي چې د میلاد کې خلاف شرع کار دی او چې کم کار وی هغه مونږ اثبات نه کوو نو یاد میلاد دی انداز میلاد دی که یاد میلاد اعتراض وی قرآن اعتراض دی او که په انداز د محبت د مصطفی اعتراض وی نو په ما باندې اعتراض دا په صحابه اعتراض دی زګه انداز محبت مصطفی صحابه کرامو خپل کړو او دریم روایتم د بخاری ارس کول غواړم او په دې باندې بخپل خبره اختتام ته ورسوم یو بیبي وا حضرت سهل بن سعد الساعدی دغه حدیث راوی دی درې قسم الفاظ باندې دا روایت امام ابن ماجه په سنن ابن ماجه کې امام بخاری په خپل صحیح بخاری کې او امام ابو عیسی الترمذی سنن ترمذی کې دا حدیث او امام احمد بن حنبل په مسند احمد کې دا حدیث مبارک په دریو الفاظ باندې ذکر کړی دی او دا حدیث مبارک در سره واورئ او خپل خبر الله اختتام ورکوم حضور مبارک لا یو بیبي مبارک صادر د لاس ګنډلې شوی صادر حضور مبارک لا یو بیبي راولېږلو تحفه کې صحیح ده که نه تاسو خفه شوئ خوشحاله توجه غواړم که نه جی صحیح ده حضور مبارک له یو بیبي مبارک صادر راولېږلو او په لاس باندې ګنډلې شوی حضور مبارک سمدستی صحابه کرامو په مینس کې وو چې اوچت شو او خپل کمرې مبارک لاړو او صادر مبارک نه لنګ والو واپس را بهر شو بس یو څو منټه حضور مبارک په دغه صادر کې تیر کړل چې یو صحابي ودرېدو आवाज کوي محبوبه ټول وایي چې محبوبه جواب نه راځي محبوبه عرض کوي محبوبه دا صادر مال راکئ کم صادر چې دا 2-3 منټه وړاندې حضور واچولو دا نوی صادر حضور مبارک سمدستی واپس بیا دننه شو حضور مبارک دا صادر خادم لورکو ورته وی فرمایل چې دا کم صحابي چې وخت هغه لور کوي صحابي رسول مبارک ته صادر ملاو شو حضرت سهل بن سعد الساعدی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې صحابه را اوچت شول او دا صحابي ملامت کو ورته وی فرمایل چې تا ته دوه خبرو خپتشتا تا ته د دوه خبرو خپتشتا یو دا خبره
چې تا ته پته ده چې دغه صادر حضور ته ډیر ضرورتو تا ولې اغستو او بل درته دام پته شته چې حضور نه چا څه غوښتي دي نه یې نه ده کړې حضور نه چې چا څه غوښتي دي نه یې نه ده کړې عبدالله ابن مسعود فرمایي چې د حضور په دربار کې یو څیز نو هر څو یو څیز نو عبدالله ابن مسعود فرمایي د حضور په بارگاہ کې هر څو یو څیز نو او یو څیز پکې دا نو چې د حضور په دربار کې نشت نو د حضور په بارگاہ کې هر څو صرف نشت پکې نو نو ورته فرمایي اے صحابي تا ته خپته ده چې حضور ته د صادر ضرورتم زیاتو او دام درته پته ده چې حضور نام نه کوي بیا د ولې اغستو صحابه غوسه شول صحابه کرامو دا صحابي ملامت